السلام علیکم لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. لیدونکو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو ته د جیمیل یو وړوکی فیچر یا صفت به زه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ته به دا ټیپ ښایم کوم چې د جیمیل یو له بیسټ فیچر څخه دی او هغه دی انډو سینډ. انډو سینډ لیدونکو څه کوي؟ انډو سینډ د محدود وخت لپاره تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو خپل سینډینګ میسج یا هغه کوم میسج چې کوم د سینډینګ حالت کې وي انډو کړئ یا یې رد کړئ. لیدونکو دا فیچر هغه وخت ډیر مؤثره تمامیږي کله چې تاسو یو جاب ته اپلای کوئ یا وظیفې ته اپلای کوئ یا کوم بل کس ته میسج کوئ، ایمیل ورته کوئ او تاسو نوټ کوئ چې ما نه په دې ایمیل کې غلطي شوې ده، وخت چې تاسو هغه ایمیل سینډ کړی وي نو انډو فیچر دغه ځای کې ډیر مهم رول لري او ستاسو حفاظت کوي چې ترڅو ستاسو نه ایمیل کې غلطي ونه شي. دا چې څنګه کیږي راځو خپل جیمیل ته. کله چې تاسو خپل جیمیل ته راغلی را به شئ دلته سیټینګ ته، دلته به کلیک وکئ، بیا به راشئ سیټینګ ته. مخکې لیدونکو دا فیچر چې و دا به د جیمیل لخوا نه بای ډیفالټ انیبل نه و، اوس بای ډیفالټ انیبل وي خو وخت یې 15 ثانیې دي، یعنې 15 ثانیو پورې تاسو وخت لرئ چې تاسو خپل ایمیل انډو کئ. دا ګورئ 15 ثانیې دي. دلته چې کلیک وکئ د 15 نه تر 30 ثانیو پورې تاسو ځان ته ټایم سیټ کولی شئ، وخت سیټ کولی شئ ترڅو تاسو خپل ایمیل بیرته رد کئ یا یې انډو کئ. 30 ثانیې فکر کوم بهتره دي. 30 ثانیې به ځان ته سیټ کئ، هغې نه بعد به پیج همدا سکرول کئ، لاندې به راشئ اخر ته سیو چینجز باندې به کلیک وکئ. زه یو ایمیل لیکمه، ټیسټ ایمیل. دلته زه یوه جمله لیکمه. لیدونکو دا هر رقم غلطي انسان نه کیږي، کله تاسو خپله سی وي په ځای د بل چا سی وي ولګئ یا بل ډاکومنټ ولګئ یا بله کومه غلطي وي. مثلا زه دې ځای کې لیکمه یو آر سو کاینډ په ځای لیکمه سټوپیډ. دا ایمیل زه سینډ کوم. دلته ګورئ انډو آپشن دا آپشن به ماته تر 30 ثانیو پورې موجود وي، یعنې 30 ثانیو پورې زه کولی شم چې زه خپله بیرته دا ایمیل رد کړم یا یې انډو کړم. یعنې زه اوس پوه شوم چې ما نه غلطي وشوله، ډایرکټ پې کلیک کوم، بیرته تاسو وړي دا خپل ایمیل ته. نو تاسو بیا خپله غلطیان چې کوم دي هغه فکس کئ او ایمیل مو بیا له سره نه سینډ کئ یا یې واستوئ. نو زما په نظر لیدونکو دا فیچر باید تاسو تر 30 ثانیو پورې ځانونو ته سیټ کئ.